موږ چې واسکټ نه تړو او دا ظالمان همدغسې ټوټې ټوټې نه کړو. بله لاس ته په کلشینکوف او په دې توفانچې باندې کېږي د دوی مقابله کېږي. زبیر جانه ته ماته ووایه بیا ولې په طالب موږ مهر لګوو چې دوی ظلم کوي؟ د دوی دغسې ماشومان په شهادت رسولي دي، موږ دغسې کورونه بمبار سوي دي، موږ دغسې دشته جمعې په شهادت رسول سوي یو، موږ بله چاره نه لرو. قسم په خدای حکومت د دغه مظلومانو ازار وهلي یاستی. کنې تاسو سره 52 ملکونه دي، تاسو سره امریکا ده، تاسو سره ناټو ده، تاسو سره شرق او غرب ده، بیا هم 15 کسه طالبان در پسې دي او تاسو مخکې هغوی در پسې دي. دا د دغو مظلومانو ښېرا ده، دا د دغو کونډو یتیمانو ښېرا ده. نن که طالب نه وای د ما انتقام به چا اخیسته؟ نن که د شیخ هیبت الله عسکر نه وای د ما انتقام به چا اخیستی وای؟ شکر چې دوی سته، که دوی نه وای موږ به څه کوو؟ موږ به څه کوو؟ طالبه په تا ویاړو، په تا افتخار کوو. شکر چې ته یې، که ته نه وای د مونږ اواز اورېدونکی بل څوک نه وو، مونږ چا ته وزاړو؟ پروردګاره نور خو د مونږه لاسونه د دې غربیانو مریو ته ورسوه، بس ده نور مونږ طاقت نه لرو، نور دا د غوښې تکړې نه سو لیدلی تر کله پورې. مونږ به انتقام نه اخلو،